بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیک هیله او احترامات مې قبول کړئ. ملګرو شریف الله عارفي نن در سره یو ځل بیا مخاطب یم. نن مې د ادب په هکله یوه ډیره ضروري موضوع راوړې ده چې هغه عبارت د ادبي تنقید یا ادبي کره کتنې څخه دی. په دې کې به موږ لاندې خبرې موږ او تاسو سره شریکوو چې هغه کره کتنه څه ته وایي. کره کتنه د څه شي نه عبارت دی، د څه شي نه بحث کوي. کره کتنه یو علم دی که فن دی. کره کتنه د څه شي په خاطر باندې ترسره کیږي. یعنی معنا دا ده چې کره کتنې موخه او غرض او هدف څه شی دی. د هغه خبرې دي چې موږ یې نن په دې درسي ویډیو کې در سره شریکوو او تشریح کوو. هیله لرم چې د خوښې وړ مو وګرځي. راځو اول کره کتنې یا تنقید څه شی دی، څه ته وایي. تنقید یا کره کتنه لغوي معنا یې فرهنګونه دي، وینا پیژندنه ده، د خبرو سنجونه ده، رښتینی قضاوت دی او د ادبي اثارو ارزښت معلومول دي. عربو به پخوا نقاد اصطلاح په عامه توګه د اصلي او کوټه یعنی د جعلي او د اصلي دینارو په هکله به یې کاروله. یو ښه او بد پیژندونکي لپاره به یې کاروله. خو اوس دغه موضوع دغه خبره په ادب کې د وینا د ښه او بدو اړخونو معلومونکي ته کارول کیږي. یعنی په یو ادبي اثر کې تخلیق کې ښه او بد اړخونه چې څوک معلوموي هغې ته نقاد یا کره کتونکی وایي. یا په بل عبارت موږ وایو چې تنقید یا کره کتنه په لغات کې محاکمه کولو ته وایي او په اصطلاح کې نقاد هغه چاته ویل کیږي چې د نقد یا د تنقید په وسیله د ادبي اثارو د هغې ښهوالی او بدوالی یا د هغې مثبتې نقطې او منفي اړخونه یې لوستونکو ته ورښایي او باقي پریکړه او فیصله یې لوستونکو ته صادروي. د کره کتونکي دنده دا ده چې د یو ادبي اثر د ژورې کتنې او مطالعې په لړ کې هغه تشریح کړي، توضیح کړي او دغسې د اثر په اصلي روح، د لیکونکي په پیغام او د اثر د رامنځته کولو په غرض او مطلب لوستونکي وپوهوي. دا د کره کتونکي اصلي مقصد دی. یا د ځینو اصولو په رڼا کې د ادبي تخلیق ښکلا معلومه کړي، ښکلاییز اړخ، ښېګڼې یې وښایي، عیبونه یې وښایي، نیمګړتیا او کمزورتیاوې وښایي. یا داسې په لنډ ډول ویلی شو چې لوستونکو ته د اثر هر اړخ د لیکونکي فکر او غرض په ښه او اغیزمنه توګه باندې وښایي. دا د کره کتنې او یا د کره کتونکي دنده ده. اوس سوال دا دی چې آیا کره کتنه دا علم دی که فن، ساینس دی او که آرټ دی؟ کره کتنه یو ادبي علم یا پوهنه ده چې د اجتماعي علومو یا ټولنیزو علومو کې یو ځانګړی او خاص مقام لري او د څېړنې او مطالعې ځانګړي میتودونه او اصول لري. یعنې داسې ویلی شو چې کره کتنه یو علم دی، یو علم دی. خو ځینې پوهان بیا وایي چې نه، دا یو مکمل یا بشپړ علم نه دی، بشپړ علم نه دی، بلکې کره کتنه دوه برخې لري، دوه اړخونه لري. یو برخه یې دا ده چې په ذوق باندې ولاړه ده، په ذوق جذباتو باندې ولاړه ده او ذوق د علم او ساینس سره کومه خاص اړیکه نه لري. بله برخه یې دا ده چې علم او ساینس پورې ولاړه ده یا ساینس پورې اړه لري چې د نورو ټولنیزو علومو په شان د څېړنو خاص میتودونه لري، لکه مشاهده، تجربه، طبقه بندي، د ارقامو او جامعه پوهنې او یو موضوع د دې په اساس باندې
روښانه کولی شي. یعنی یو اړخ یې په علم باندې ولاړ دی او بل اړخ یې په ذوق. ذوق په علم او ساینس پورې اړه نه لري او د علم پورې چې ولاړ دی نو هغه ځینې میتودونه دي او میتودونه خپل یو لنډ ډول خپل یو علم دی. راځو د هغه هر یو لږ په لنډ ډول باندې تشریح کوو. په لنډ ډول باندې هر یو بیل بیل تشریح کوو. اول طبقه بندي ده. په ادبیاتو کې زیات کارول کېږي. مثلا ادب پوهان ادبیات د بڼې او معنا له پلوه په بېلابېلو ډولونو باندې ویشي، لکه حماسي ادبیات دي، که غنایي ادبیات دي، که نمایشي ادبیات دي، که تعلیمي دي یا نور اقسام. نو دا طبقه بندي دا برخه په علم باندې ولاړه ده. بله برخه ده هغه عمومي افکارو سنجونه ده. د کره کتنې لپاره بل میتود چې د ټولنیزو علومو په مرسته ښودل کیږي، د دې په اساس د یوه اثر ښهوالی، بدوالی، معیاري او غیر معیاري حالات یې پیژندلی شو. دریمه برخه هغه پرتلنه یا مقایسه کول دي. دا یو بل علمي میتود دی چې کره کتونکی د یو اثر ښهوالی او بدوالی د دې معلومولو لپاره له مقایسې څخه کار اخلي. یعنی د پخوانیو علماو، د پخوانیو ادب پوهانو د اثارو سره مقایسه کوي. او څلورمه خبره هغه مشاهده ده. مشاهده یو له هغه خدمتونو څخه ده چې فرانسیس بیکن او جان اسټورات میل د ځینو نورو فیلسوفانو د نویو علومو د پرمختګ لپاره کړي دي چې تجربو، مشاهدو او استقرا ته د هغوی پاملرنه وه. پخوانیو لکه ارسطو، ابو ریحان البیروني، زکریا رازي هم مشاهده او تجربو ته ډیره پاملرنه کړې وه. خو اوس وخت کې دغه میتود مشاهده خلکو د پامه غورځولې. اوس وخت کې دغه مسایل د ذهني، دینی، ایمانی، قیاسي د دې له مخې حل کوي. یعنی مشاهده ته دومره ډیر خاص پاملرنه او توجه نه کوي. پنځم چې ادبیات علوم د ریاضي او فیزیک د اصولو په شان قطعي او استثنایی نه دي. یعنی ریاضي علوم یا فیزیک علوم کم ساینسي علوم چې دي هغه قطعي اصول لري، بلکې دا د طبیعي علومو په څیر باندې په ټولو وختونو کې او په ټولو ځایونو کې هوبهو د تطبیق وړ دي. په ټولو وختونو کې په هره ټولنه کې دا تطبیق کېدلی شي. دا وه د کره کتنې هغه برخه چې آیا کره کتنه یو علم دی او که فن. اوس راځو یو بله موضوع پکې ښکاره کوو چې هغه دا دی چې اوس کره کتنه د څه شي په خاطر ترسره کیږي. خلک یوه کره کتنه کوي، د هغې غرض، د هغې مقصد، د هغې هدف څه شی دی. دغه کره کتنې په هکله باندې بحث کوو. دې ځواب به دا وي چې کره کتنه په عمومي ډول د دوه لویو هدفونو په خاطر باندې ترسره کیږي. یو ادبي کره کتنه په عمومي ډول سره د دوه لویو هدفونو په خاطر ترسره کیږي. یو خو دا ده چې د ادب تشریح وکړي. یو هدف یې دا دی د ادب تشریح وکړي. یو ښه کره کتونکی د خپلې پوهې مطابق د یو اثر تشریح کوي. نو ځکه کره کتنه د ستونزو یو ډک کار دی. تشریح داسې اسانه کار نه دی. کره کتونکی د اثر یا د تخلیق په اصلي روح ته ننوځي. د هغې مثبت، د هغې منفي اړخونه، ښې نقطې، د هغې نیمګړتیاوې دا ټول په ګوته کوي او د ادیب په افکارو باندې ځان پوهوي. د اثر اصلي مفهوم، د اثر جمالیات یا ښکلایي اړخ، د اثر اخلاقي بڼه دا مونږ ته راښایي. بله د کره کتنې تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د وخت د ضایع کېدو مخنیوی کوي. یعنی په زرګونو ادبي کتابونه لیکل شوي چې دا ټول سر نه تر پایه پورې اخلي او دا بیا مطالعه کوي، نو دا ډېر سخته تمامیږي. نو کره کتونکي هغه کتابونه مطالعه کوي او د کره کتنې په اساس باندې موږ ته د هغه کتابونو خلاصه او نچوړ راښایي.
نو موږ ته د وخت د ضایع کېدو مخنیوی کوي. بله خبره دا ده چې کوم چې یو لیکونکي په اصلي روح باندې پوهېدنه په اسانه دا ډېر ستونزمن کار دی. دا د یو کرکتون کې په اساس باندې موږ د هغه په روح پوهېدلی شو، د هغه په فکر په افکارو پوهېدلی شو. نو کرکتنې دا یو هدف شو. بل هدف یې دا ده چې د ادبي اثر په ښو او بد اړخونو قضاوت وکړي، فیصله وکړي چې آیا دغه اثر یا دا تخلیق د معیار وړ دی او که نه، آیا د مطالعې وړ دی او که نه. خو ځینې خلک بیا کرکتونکي ته دا دنده نه ورکوي. هغه وایي چې صرف ادبي اثر د تشریح کی، خو فیصله دې دوی نه کوي. دوی د ځان نه قاضي او حاکم نه جوړوي چې فیصله دې وکړي، بلکې فیصله د لوستونکو ته پرېږدي. د لوستونکو د هغوی د ذوق مطابق هغوی به خپله فیصله کوي. به هر حال نو د کرکتنې په عمومي لحاظ سره دوه اړخونه شو، یا دوه موضوعګانې شوې، یا دوه غرضونه شو. یو دا ده چې د ادب تشریح وکړي، او بله دا ده چې د ادب مثبت او منفي اړخونه او د هغوی په هکله قضاوت وکړي.